زه خوش چانسه نه یم. ښه چې نه یې څه کوي؟ همداسې بدبخته پاتې کېږي او ورته کار کوي. وایي ځینې خلک خوش چانسه دي، ټول ستا په څېر خوش چانسه نه دي ډاکټر صاحب. ژوند ډېر سخت دی او ته خوش چانسه یې چې دا خبرې کوي. زه په دې کې شک نه لرم چې خوش چانسه دې اوسم، اما زه په دې ډاډه یم چې ما مې خپل چانس په خپله جوړ کړی دی. که چیرته د خوش چانس او بد چانس خبره وي نو زه فکر کوم چې زه خوش چانسه یم. زه در سره دا منم موږ ټول خوش چانسه یو. ماشومتوب کې باکتریاو کولی شو ستا سترګې راوباسي، اما ته بچ شوې. د مور په ګېډه کې نورو سپرمونو کولی شو له تا لوبه وګټي، اما تا اول تخمې ته ځان ورسوه. ته ژوندی یې، ساه وباسې. نو ته څنګه وایې چې خوش چانسه نه یې؟ او دا چې ووایې چې خوش چانسه نه یې، تا ته به څه ګټه ورسوي؟ پوهېږې ولې؟ ځکه لومړنی شی چې ته پرې اوس کنټرول نه لرې هغه ستا ماغزه دي. ته نور خلک نشي کنټروله کوی، ته هوا نشي کنټرولوی، ته خپله روغتیا نشي کنټرولوی، ته خپله بایله نشي کنټرولوی. یوازینی شی چې ژوند کې ته کنټرول کوی شي هغه ستا ماغزه دي. پس که ته ناست یې وایې زه خفه یم، وایې زه خوش چانسه نه یم، ته یې بدلوی شي. ته خوشحاله اوسېدی شي که په رښتیا وغواړې. که ته ناست یې وایې زه بېکاره یم، ته دا حالت بدلوی شي که په ځان باور ولرې. که ته ناست یې او راته وایې چې زه زړه ماته یم، ته له دې ځواک نه د ځان جوړولو لپاره ګټه اخیستلی شي که په رښتیا یې وغواړې. اما نه، ته دا هر څه نه غواړې ځکه تا بایله منلې ده، ځکه در باندې منل شوي تر څو غلام پاتې شي، تر څو د خپلو مغزو کنټرول له لاسه ورکړې او نور ستا مغزه کنټرول کړي. ولې خپل مغزو ته اجازه ورکوئ چې له تا ځواک واخلي؟ ولې خپل مغز ته اجازه ورکوئ چې له تا خوشحالي واخلي؟ څنګه کوی شي په مغزو دې ومني چې ته خوش چانسه فرد نه یې؟ ولې دې مغز پرېږدي چې تا له مبارزې وباسي؟ ولې بیرته په خپل مغز کار نه کوي؟ زه مې د خپل مغز سره په سوله کې یم. ما تر ټولو په خطرناکه کنده کې واچوه، راته پلان جوړ کړه، راباندې تور ولګوه، میاشتې میاشتې زما بدنامۍ ته کار وکړه، میاشتې میاشتې زما بدنامۍ ته برنامه جوړه کړه، او کله چې د مبارزې وخت راشي 2 ورځې وروسته به ستا مقابل کې ولاړ وم، پرته له دې چې یوه ثانیه هم په ځان شک وکړم، پرته له دې چې یوه ثانیه هم د ماتې اړوند فکر وکړم. پس که ته نه منې چې خوش چانسه یې، خوش چانسي یعنې څه؟ که زه وایم چې زه صحت نه لرم زه به څنګه روغ اوسم؟ پس دا ستا ستونزه ده، ستا د مغزو ستونزه ده، ته یې باید فکس کړي. زه خوش چانسه نه یم. ښه چې نه یې څه کوي؟ همداسې بدبخته پاتې کېږي او ورته کار کوي. چانس ستا په لاس کې دی. که سهار راپورته شي، که په وخت لمونځ وکړې، که ښه ملګري پیدا کړې، که د وظیفې په اړه فکر وکړې، که خپل مهارت وپېژنې، چانس ستا دی. پس لطفا ماته مه وایې چې خوش چانسه نه یم. دا تر ټولو کاذبه خبره ده چې انسان یې ماته کولی شي.